تاسو کتلی شئ په یوې ویډیو باندې 22 میلیون ویوز دي، په بلې باندې 32 میلیون ویوز دي، په بل باندې 23 میلیون ویوز دي، دا شانتې 20 میلیون ویوز، 9 میلیون، 12 میلیون، 14 میلیون چې کومه ویډیو ګوري په میلیون کې ده. او دا اکاونټ اوس جوړ شوی تقریبا فالوورز دي 370 کې 3,70,000 چې کوم دی فالوورز دي. او دا صرف په ټیک ټاک کې نه بلکې په انسټاګرام، فیسبوک، یوټیوب کې دغه رنګ ویوز اخلي او ډېرې ډالرې ګټي. او بل د دې آر پی ایم هم هاي ځکه دا ویډیو چې کوم دی په بهر ملک کې کتل شي، په یو کې یو اس ای کې کتل شي. که تاسو یقین نه راځي نو یقین درله هم پخوم. کله تاسو یو ویډیو پلی کوي چې کله تاسو پلی کوي د دې کمنټ سیکشن ته راشئ، تاسو ګورئ څومره کمنټس ټول په انګلیش کې د انګریزان دي. دا ویډیو چې کوم دی په یو کې یو اس ای کې کتل شي او د دې آر پی ایم هاي. تاسو سوچ کوئ دا ویډیو چې کوم دی 1 منټ پلس دی ویډیو سازي او په ویډیو باندې 32 میلیون ویوز، 20 میلیون ویوز، مطلب هر ویډیو چې کوم نه دا په میلیونز کې ده. او په ویډیو کې خاص سشته دی هم نه، په کم باندې چې 20 میلیون ویوز راغلي، 22 میلیون دا چې کوم دی یو ټای دی دا اوس پر ځمکه باندې ورکی دي، پر ټیبل باندې کې دي نه ډایرکټ گاډي جوړ شي. بل ته ګورئ دا چې کوم دی انسیکټ کلیکشن چې کوم دا کیدی یو زناور ته جوړ شي، یو کیرړی میرړی ته جوړ شي، تاسو لیدلی شئ. دغه رنګ دی بلې ته ګورئ دا شمشتۍ دا چې کوم دی بټن کلیک وا کېښوده په ټیبل نو دا چې کوم دی شمشتۍ ته جوړه شوه روانه بشي. داسې ویډیوز نن سبا په ټرینډ کې دي چې څوک هم داسې ویډیوز سازوي نو وایرل کیږي او ښې ډېرې پیسې پې ګټي. تاسو یې څنګه جوړولی شئ نو اویس خان سکلز به تاسو ته په پښتو ژبه کې مکمل په ډیټیل سره پوهه کوي. که څوک بالکل هم ای آی نه پیژني، نه پوهیږي نو هغه به هم جوړولی شي. زما په ویډیو کې کوشش دی د ښودلو انداز مې دا دی چې دا خلک ټول بالکل نه پوهیږي، بګینرز دي. کم خلک چې څه نه څه پوهیږي نو هغوی په ډایرکټ پوه شي، کم چې بالکل نه پوهیږي نو هغه هم زما د ویډیوز نه ډېره زیاته زده کړه کوي. نو که تاسو هم دا ویډیو پوره وکتل نو تاسو مکمل په ډیټیل سره پوه شئ چې څنګه تاسو دغه رنګې ویډیو سازولی شئ. زه موبایل سکرین طرف ته سټیپ بای سټیپ زه تاسو په کوم خو دین مخکې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ، لازمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک هم کوي او که پوه شوي پی نو په کمنټ کې به ضرور ډن لیکئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته. تاسو په خپل موبایل کې د ټول اول چیټ جی پی ټي کولاو کوئ ځکه موږ ته د پرومپټ ضرورت دی. اوس هغه پرومپټس به تاسو ته چېرته میلاویږي؟ د ټول اول تاسو چیټ جی پی ټي کولاو کوئ، بر تاسو د 3 ډاټس ښکاري که دا 2 ډاټس دي، په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته کې به لیکلی ایپس، تاسو پر ایپس باندې کلیک کوئ. چې کله دلته کې پر ایپس کلیک کوئ دلته کې لیکلی جی پی ټي اس، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته کې بر دا سرچ بار دی، دلته کې به تاسو ولیکئ میکانیکل ټای جنریټر. دا آپشن به تاسو ته راشي، دا به تاسو دغه شانتي اوپن کوئ. چې کله هم تاسو اوپن کوئ اوس به تاسو دغه رنګ انټرفیس شو چې دلته کې لیکلی دی سټارټ چیټ، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ اوس دلته کې به تاسو صرف دلته کې ولیکئ سټارټ اس ټي اے آر ټي سټارټ په ولیکئ. چې کله تاسو سټارټ ولیکئ او سینډ کوئ دلته کې تاسو ډېر شي اپشنز درکړه. په سپیس کرافټ باندې سازول غواړئ دغه رنګ کې ډیزرټ انسیکټ چې کوم دی د صحرا چې کوم انسیکټس دي، کوم زناور دي، په هغې باندې جوړول غواړئ، په څه شي باندې جوړول غواړئ. که ستاسو په دې کې خوښېږي نو د هغې نمبر ورته ولیکئ. که ستاسو په دې کې نه خوښېږي نو تاسو ورته دلته کې ولیکئ مور. چې کله تاسو مور ولیکئ که بیا هم په هغې کې خوښېږي نو ټیک تا، که نه خوښېږي بیا ورته وایي مور. اوس زه ورته دلته کې لیکم چې مور، ما ورته ولیکلو مور مطلب په دې لسو کې مې خوښ نه شوه، نور پکې ځان له خوښوم. د هغې لپاره اوس تاسو لیدلی شئ ما چې کوم دی نور ولیکل. نو دغه رنګې زه به تاسو ولیکم چې دا سیریل به ورته ولیکم چې 9 نمبر زما پکې خوښ شو. 9 نمبر چې 9 نمبر زما خوښ شو زه به پکې ته دا سینډ کم. نو دا به څه وکړي ما له به امیجز پرومپټ هم تیار کړي. دا یې ما اوس د امیج 1 چې کوم دی د هغې پرومپټ تیار کړو. دا پرومپټ دی تاسو کاپي کولی شئ او بیا د امیج 2 دا یې د هغې پرومپټ تیار کړو. دریم چې کوم دی هغه به د ویډیو پرومپټ تیار کړي. اب اوس دلته کې تیار کړي دا د ویډیو پرومپټ شو. دا چې کوم دی امیج 1 پرومپټ دی، امیج 2 پرومپټ دی او دا دریم نمبر چې کوم ولیکلو دا ویډیو پرومپټ دی. تاسو ته ښکاري دا ویډیو پرومپټ تیار شو. اوس د امیج 1 پرومپټ دا چې کوم دی د سټارټ په کوم ځای کې اخلي او د امیج 2 پرومپټ چې کوم دی اینډ کیږي په کوم ځای کې. نو دا به تاسو کاپي کوئ. اول نمبر پرومپټ تاسو کاپي کوئ د امیج 1، بیا به د امیج 2 باندې بل امیج سازو او په ویډیو له بیا د دې دواړو امیجز نو بیا ویډیو سازو. نو اوس چې کوم دی تاسو د دې د ټیکسټ ټو امیج چې کوم دی په دوه طریقو کولی شئ، یو دی پیډ یو دی فری. اوس د ټول اول تاسو پیډ طریقه ښیم ځکه چې ډېر خلک دی ګروک ورسره انسټال یې. ګروک چې کوم دی دا پیډ دی، په ګروک باندې د ډېرو خلکو سره نن سبا انسټال دی، اخیستی دی ځان له په پیسو نور ویډیوز پې هم سازئ. نو په ګروک کې تاسو څنګه کولی شئ؟ ګروک په دغه رنګ تاسو کولاو کوئ، را به شئ دلته کې ګروک په کولاو کې دا چې کوم دی پیډ طریقه ده. په دې پسې درته بیا فری طریقه هم ښیم خو په دې باندې ډېر زیات مزیدار سازېږي. دلته کې لیکلی دی ایډیټ امیج، تاسو ته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. که چا سره ګروک نه وي او اخیستلی غواړي نو بالکل اخیستلی شئ. زه به تاسو له ډیلر نمبر په ډسکرپشن
ډسکرپشن کې درکم او کنه تاسو فیسبوک کې ګورئ نو بیا بدله په دغه کې درکم په فرست کمنټ کې بدل درکم دا غن تاسو د ډیلر نمبر راایستلی شئ چې کله هم تاسو ډیلر نمبر راوباسئ هغه ته تاسو اس ام اس وکړئ ورته اویس خان راته ویلي دي تاسو له په ارزان قیمت درکې تاسو ته ګروک چې کم دی اخیستی شئ اوس چې کم دی کم پروم تاسو کاپي کړی دی अब تاسو دلته کې پیسټ کړئ خو د پیسټ کول مخکې دا آپشن تاسو ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ وزله کې تاسو د یوټیوب لپاره سازوي کې ټیک ټاک لپاره مطلب ریل نمو چې کم دی ریل سازو بیا 100 سکند سازول غواړئ 10 سکند دا چې کم دی تر واړو ټیک شو دا خو شو اوس کوم تصویر تاسو دغه کړی دی अब تاسو دلته کې پیسټ کړئ چې پیسټ هم کوم پرومپټ هم کاپی کړی دی अब تاسو دلته کې پیسټ کړئ چې پیسټ هم کو په ایرو باندې کلیک کړئ چې په ایرو باندې کلیک کړئ دا تاسو په لک 100 سکند کې تصویر ران تیار کی چې کوم تصویر تاسو خوخي هغه تاسو راوخلئ مطلب زما به کې دا تصویر خوخته دا ما راوغستو او دا تاسو ډاونلوډ کړئ دا سٹارټ ډاونلوډینګ تاسو لیدلی شئ دا به اوس ډاونلوډ شي زما سره دا تصویر کمپلیټ شو ډاونلوډینګ یې کمپلیټ شو اوس په دې خوا راشم دې خوا بدلته راشم او دا دویم نمبر یو امیج 1 پرومپټ باندې مونږ چې کوم دی امیج تیار کو اوس امیج 2 دا چې کوم دی دا مې کاپي کو پرومپټ دا به تاسو دغه رنګې کاپي کړئ را به شئ دا دویم هم دلته پیسټ کړئ اسانه طریقه دی ټیک شو اسانه طریقه ده بس ما پیسټ کوم تاسو له ډیر شي امیجز جوړ کی هم د دې دغه شانتي نو چې کوم یو تاسو خو هغه تاسو سره کې مطلب زما به کې دا خوښ شو دا زما خوښ شو زما سو کوم زما دا ډاونلوډ کوم دا مې ډاونلوډ کو دوه امیج زما سره ډاونلوډ ډاونلوډینګ سٹارټ اوس په کمپلیټ شي کمپلیټ شو دوه ډاونلوډ شو اوس دریم نمبر چې کوم دی دریم نمبر فروم چې کوم دی هغه د ویډیو دی د ویډیو باندې چلو کوي چې دلته براشي دای نه تاسو یې د کاپی کوي کاپیم کو اوس پر راشي بیا ګروپ ته دته مطلب ګروپ ته تاسو واپس راشي په ګروپ کې لږ کې لیکل دي مخکې موږ ایمیج جوړ کو اوس موږ کریټ ویډیو په دې باندې کلیک کو چې کله موږ په دې باندې کلیک کو بیا بدل تر شو اوس دلته کې تاسو خیال وساتئ دا اپشن تاسو تخکاری په دې کلیک کړئ او دا چې کوم دی ټیک ټاک سایز سلیکټ کړئ تاسو ریلز د پر اپلوډ کړئ کله یوټیوب د پر اپلوډ کړئ فیسبوک د پر اپلوډ کړئ ټول اپشنز دي خو چې کوم دی دا ریلز ټیک ټاک کې به تاسو اپلوډ کوئ نو ټیک ته دا سلیکټ شو او 10 سکند ویډیو دا اوس دلته کې دا تاسو دی ویډیو تر واړوي دا دی ویډیو اپشن تر واړوي د ایمیج نه او دلته کې پر ګیلری باندې کلیک کړئ تاسو ګیلری ته براشي او د اولنې تصویر به راوخلئ دویم به راوخلئ په ډن باندې به کلیک کړئ دوه تصویرونه تاسو د ګیلری نه راوخلئ اوس چې کوم پرومپټ ته تاسو دلته کې پیسټ کړئ پرومپټ هم پیسټ کو اول تاسو پهلنې تصویر هم راوغستو دویم هم راوغستو مطلب د دې نه به دا جوړیږي به چې کوم پرومپټ تاسو کاپی کو د ویډیو د چیټ جی پی ټي کوم جوړ کړه هغه تاسو کاپی کړی دی پر ایرو باندې کلیک کړئ چې کله هم تاسو پر باندې کلیک کړئ اوس په دا ویډیو تیار شي اوس تاسو لیدلی شئ دا ویډیو تیار شو دا باکس دی دا دغه شانتي بټن یې وهله کې خودو د دې نو څنګه گاډي جوړ شي تاسو لیدلی شئ دا ته جوړ شو هم دا ویډیو چې کوم دی دا په ټیک ټاک کې وایرل دي خلک ډیر زیات خوښي انګریزان یې خوښي پته نه انګریزان دا پزول شیزونه خوښي دا چې کوم دی تاسو هم جوړولی شئ او اپلوډ کولی شئ د انګریزانو نه ښه پیسې اخیستی شئ نو داسې قسم ویډیوز اول دا جوړ کړئ دغه رنګ بیا پکې بل شي یو منټ ویډیو جوړوئ په ټیک ټاک کې تی پیسې ګټلی شئ او دغه درې څلور ویډیوز تاسو را یوځای کوئ اوس یې کوم دی دا خو پیډ طریقه ده کوم په ګروپ کې تاسو جوړولی شئ فری څنګه طریقه ده نو فری طریقه درته م ښیم اوس چې کومه فری طریقه ده د هغې دپاره به راشئ په موبایل کې به دا اپلیکیشن کولاو کوئ څه شو جیمینای که چا سره نه انسټایل کوي پلی سټور کې جیمینای اپلیکیشن به تاسو انسټایل کوئ چې کله تاسو دا انسټایل کوئ اوس په دې چلو کوي چې را بشي دا فرست نمبر پرومپټ چې کوم دی چیټ جی پی ټي کې تاسو سره پروت و دا ایمیج جوړول لپاره دا به تاسو کاپي کوئ دا خو د ویډیو پرومپټ دی دا اول نمبر پرومپټ چې کوم دی دا به تاسو کاپي کوئ چې کله هم تاسو کاپي کوئ را بشي دلته کې به څه وکړئ پیسټ پې کوئ پیسټ پې کوئ په دې ایرو آیکن باندې به کلیک کوئ دا به تاسو له ایمیج جوړ کړي نو تاسو لیدلی شئ تاسو له ایمیج جوړ کو دا ایمیج به تاسو سمپل څه وکړئ ډاونلوډ به کوئ دا شین ته په کلیک کوئ او دا چې کوم دی دې ځای کې تاسو ډاونلوډ کوئ چې کله هم تاسو ډاونلوډ کوئ اوس د دویم نمبر چې کوم دی دویم نمبر پرومپټ دا دا به هم تاسو کاپي کوئ را به شئ بیا به جیمینای کولاو کوئ او په جیمینای کې چې کوم دی دغه دویم پرومپټ به هم تاسو انټر کوئ چې کله هم تاسو انټر کوئ نو د دې به هم تاسو اوس دا دویم ایمیج هم تیار کړي دا به دلته اوس په 100 سکند کې تیار کړي دواړه ایمیجز ما ډاونلوډ کړه سٹارټ والا هم او چې کوم دی دویم نمبر چې کوم دی هغه ما کاپي کو اوس پر راشئ ګوګل ته په ګوګل کې به سرچ کوئ ګوګل فلو تاسو ته ښکاري په سکرین ګوګل فلو به تاسو سرچ کوئ دا تاسو له د ورځې یو څو کریډټس درکوي په هغې باندې تاسو 2-3 ویډیوز جوړولی شئ چې کله تاسو ګوګل فلو سرچ کوئ دا ویب سایټ به تاسو اوپن کوئ تاسو ته ښکاري اول نمبر دا ویب سایټ به تاسو اوپن کوئ چې کله تاسو دا اوپن کوئ دلته کې لیکلی کریټ ویت فلو په دې باندې به کلیک کوئ اوس دلته کې به تاسو ته وایي چې ساین اپ شه د خپل جیمیل نه تاسو د خپل کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کوئ د خپل جیمیل نه تاسو ساین اپ شئ بیا تاسو چې کوم دی کریټ ویت فلو باندې کلیک کوئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ اوس به تاسو دغه رنګ انټرفیس شو شي
او دلته کې تاسو نه دا فارمیشنز غواړي دا ورته الاو کې تاسو فرست ټایم ګوګل فلو کولاو کړی تاسو نه دا فارمیشن مست غواړي او بیا چې کوم دی لګ لاندې راشي په کنټینیو باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ اوس دلته کې لیکل نیو پروجیکټ په دې باندې کلیک کړئ اوس نیو پروجیکټ باندې تاسو کلیک کوئ دلته کې لیکل سٹارټ او دلته کې لیکل اینډ په سٹارټ باندې کلیک کړئ بیا په ګیلری کلیک کړئ نو دا به تاسو ګیلری ته راشي د او سٹارټ کې د اول نمبر تصویر راوخلئ او بیا په دې اینډ باندې کلیک کړئ دا اینډ لیکل دی په دې باندې کلیک کړئ او دا بیا تاسو ګیلری ته راشي دلته کې راشي او دلته کې د دویم نمبر تصویر راوخلئ چې کله تاسو د دویم نمبر تصویر راوخلئ اوس چې کوم د دوه به اپلوډ شي د دوه به اپلوډ کیږي اوس په اپلوډ شي او دلته کې تاسو بیا په دلته کې راشي دلته کې او د ویډیو چې کوم پرومپټ دی دا تاسو کاپی کړئ دا تاسو د شین دی کاپی کړئ او بیا راشي دلته کې د پرومپټ چې کوم دی دا ورته پیسټ کړئ خو پرومپټ د اول نه کاپی کړئ که تاسو چېرته دا دوه تاسو وکړو اوس دلته کې لیکلی دی ویډیو نو تاسو پرې ویډیو باندې کلیک کړئ دا چې کوم دی تاسو راوړئ ټیک ټاک سایز ته تاسو ټیک ټاک سایز کې کوئ او دا چې کوم دی تاسو له یوې ویډیو جوړوئ که دوه ویډیو جوړوئ که درې که څلور نو ته یو جوړوئ یو ویډیو جوړوئ او دا وشو دا مکمل وشو دا سیټ شو مطلب امیجز نه جوړو ویډیو جوړو او دا چې کوم دی ټیک شو اوس چې کوم دی دوه تصویران اپلوډ شو او دا پرومپټ ته تاسو پیسټ کو ویډیو ولا پر ایرو آیکن باندې به کلیک کړئ چې کله مو تاسو پر باندې کلیک کړئ تاسو ویډیو اوس په 100 سکند کې تیار شي دا روانه ده دا چې کوم دی تاسو ویډیو بالکل فری تیار شي نو تاسو ریزلټ وګورئ چې فری والا صحیح جوړ کړه کنه پیډ والا صحیح جوړ کړه دا چې کوم دی فری طریقه ده پیډ والا میزه که سازه کړه چې د زیاتره کسانو ګروک اغسته دی په پیسو باندې هغوی په اسانه سازول غواړي بالکل هغوی انلیمیټډ فری هم سازولی شي ما چې دواړه طریقې پکې وښایم خو ریزلټ چې کوي چې د فری والا ټیک وا کنه پیډ والا پښتانه چې کوم دی زیاتر فری شي خوښوي نو زما کوشش هم دا چې تاسو له داسې شي زړم چې هغه فری داسې ای ټول زړم چې هغه فری نور خلک په پیسو کوي خو زه په دې باندې ډېر زیات سرچ کوم زم چې تاسو ته فری شي ملاو شي نو دا تاسو کتلی شي ویډیو تیار شو دا تصویر مو ته اپلوډ کو دا تصویر پرومپټ مو ورکو او مالې چې کوم دی دا ویډیو تیار کړه چې کوی چې څنګه تیار کړه دلته کې د پلی دا بټن په دې باندې کلیک کو نو تاسو وکتل چې کوم دی فری طریقه دا په فری باندې تیار شو نو تاسو د فری دا ریزلټ هم چیک کړئ د پیډ دا ریزلټ هم چیک کړئ کم یو ټیک دی کمنټ کې راته ضرور ولیکئ دغه رنګ انفارمیټیو ویډیو ضرور ځانه خېجوما نو تاسو هم حق جوړیږي چې چینل هم نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ کار پیو کوي پیدا ته واخلئ